زموږ د نن سرلیک یا عنوان دی پروفیسر سیال کاکړ ژوندلیک. بایوګرافي به ووایو. سیال صاحب زموږ یو رایټر دی، محسن دی، زموږ د دغه سیمې په کام کاکړ دی، ادکزی مردادزی سنځرخیل کاکړ. دا قوم دی، د پلار نوم عبدالرحمن دی، دا پسرانان نومي کلي پښین کې په 1915 کې پیدا شوی و، اوس هم ژوندی دی. دغه سړي خپل لومړی زده کړې چې دي هغه په خپل کلي کې ترسره کړي دي. د هر چا دغه اوله وار دغه روش وي، بیا د نورو زده کړو دپاره کوټې ته راغلی دی. له کوټې څخه بیا زده کړې کړي. په کوټه کې ایم اے پښتو کړې ده، دغه رنګه د ایم اے اردو سند هم اخیستی دي، د فارسي غ هم اخیستی دي، 3 ایم اے کړي دي. په هغه اول سر کې بیا د ماسټرانو دپاره اس سی ټي ورته ویل کېږي، ورته ویل چې د ماسټرانو ټریننګ به کېدی، نو دوی ماسټر لګېدلی و، د هغه دپاره یې بیا ټریننګ کړی و، دغه سند یې ترلاسه کړی و. بیا یې نور سبق ویلی دي، د بي ایډ غه بیچلر ان ایجوکیشن چې دي هغه یې هم ترلاسه کړی دي. بیا لیکچرر لګېدلی دي په کالج کې. بیا دا سړی په کالج کې خپل خدمات ترسره کوي، بیا ځي په یونیورسټۍ کې د بلوچستان پوهنتون له دا ځایه زموږ د ډپارټمنټه په ډیپوټیشن ورته وایي، په هغه باندې لاړ شي، هلته پښتو ډپارټمنټ خلاص شي، دی یې تر ریټایرمنټه پورې هیډ وي. دا پښتو ډپارټمنټ په کوټه کې د بلوچستان په پوهنتون کې روان کړی سیال صاحب دی. نو د سیال صاحب آخري کال چې وي چې نوکرۍ ته یو کال پاته وي، نو سرکار چې پروموشن چې دی هغه په دغه شرط ورکوي چې ته به بیرته خپل ډپارټمنټ له راځې زموږ سایټ ته. نو بیا دی راشي د بوري په دغه کالج کې زموږ پرنسپل وي، او په اګست 14 تاریخه د 2000 کال دی ریټایر شي دلی. نو آخري کال یې زموږ د دغه کالج پرنسپلشپ کړی دی. نور ټول خدمات چې دي د تعلیم هغه یې په یونیورسټۍ کې ترسره کړي دي. او د سیال صاحب تعارف چې دی په بایوګرافي کې داسې کولی سو که چیرې موږ د خپل بلوچستان د پښتو د لیکوالانو یو لیکوال وي، یو ریسرچر وي، د ریسرچرانو بایوګرافي کتل، نو تر سیال صاحب چا هم ډېر محنت دلته نه دی کړی. اوس یې زه تاسو ته کتابونه درښیم، د ده محنت درښیم، تاسو به حیران سئ. حیراني په دې چې ځینې شیان عوامي وي، عوامو سره محفوظه وي. مثلا کاکړۍ غاړې دي، دا له ما او تا سره نسته، دا له هر چا سره یو لس غاړې دي، نو له هره سړي به ته لس غاړې لیکې. د ښځو سره دغه رنګه پرتې دي، چغیان دغه رنګه دي، متلونه دغه رنګه دي، انګۍ دغه رنګه دي، د شادۍ بدلې دغه رنګه دي، پخوانۍ غاړې دغه رنګه دي. نو داسې اوس تاسو چورت پر وواستئ راټوله واستئ، بس په سړی باندې خپله پوهېږئ چې دا لوی سړی دی، دغه واقعي محنت کړی دی. ما تاسو ته همیشه ویلي دي چې د یو ژبې د یو قام شناخت ژبه وي، دا چې دی د کلچر غیر مادي اړخ تر اول شی دی. ستا کلچر چیش دی؟ ستا ژبه ده، غیر مادي کلچر. نو ستا ژبه چې په تا سونې صفا او محفوظه ساتلې وه، ستا نسلونه به پکې روان وي. آسانه مثال دا دی چې موږ د خوشحالۍ اظهار هم په خپله ژبه کوو، د غم اظهار او د خوابدۍ اظهار هم په خپله ژبه کوو. موږ په دغه زمانه کې چې هغه غیر ارادي طور کوم شیان زموږ له خولې وځي هغه په خپله ژبه وځي. که هر څونې موږ د بل ژبه وایو، که هر څونې موږ د بل ژبه زده کړو، اخ خوښ سوم، وای څونې خوند یې وکړ، دا غیر ارادي ایکسپریشنز دي، چورته نه پر وایي، دا تر خوله وځي. نو دا په مدر ټنګ کې وځي. موږ سره دا ژبه یو حق لري چې هغه سره راخوندي کړو. نو دا کار زموږ په داسې سیمه کې سیال صاحب کړی. سیال صاحب بیخي ډېر محنت کړی دی. دلته و داسې خلکو ته ورغلی دی، داسې کورو داسې ځایونو ته تللی دی چې دا اوس هر شی دستیاب دی، ما ورته نو ورتلی. او تاسو لږ شاته ولاړ سئ، نه کیمره سته، نه موبایل سته، نه داسې بل سورس اف ریکارډینګ سته چې هغه ته محفوظه کړې. دا سړي به سړی غږاو، یوه غاړه بیا وکړه، بیا به ولیکه، ودروده بیا بله. اوس څونې خواري ده، یو وار به سړی ورته غږېدی، بیا به ده لیکل. دا کېده کتابونه لیکلي دي، 40 قریب کتابونه د چاپ سوي دي، او هر کتاب یې دا رنګه محنت کړی دی، یو شی راټول کړی دی. نو اوس تاسو چېرته پر وواست، موږ د 2 غنټو په پیپر کې 15 سواله یا 6 سواله حل کوو، څونې محنت غواړي. نو دا چې موږ پوره کتاب جوړو او یو شی هم نه موجود. نو د سیال صاحب دغسې دی، دغه
اړخ چې دی یا دغه کار چې دی دا د ستایلو دی. د سیال صاحب سره صاحبزاده حمیدالله صاحب یادولی شو، هغه هم ډېر کار کړی دی، هغه بیا په ډېرو ژبو کړی دی، هغه ډېر عالم دی. لیکن سیال صاحب د پښتو فوکلور یا فوکلورسټ ورته وایي. فوک معنی عوام، لور معنی شناخت، د عوامو شناخت. صحیح دی. فوکلور ودغه ته وایي چې ستا په علاقه کې یو شی جوړېږي نو ستا د علاقې نوم ورسره یادېږي. د بوري ماربل، دا ماربل ډبره نه ده، دا په بوري کې جوړېږي. نو دا چې اوس ته له هره ځایه څخه دا ډبره غواړې، هلته پنجاب والی لورلائی کا ماربل چاہیے. اوس که تاله کلاسپلا ورړی، که تاله ژوبه ورړی، که تاله کوټي ورړی، دا ستا فوکلور سوی، دا ستا شناخت سو، نوم یې دغه دی، دا نه بدلیږي. که د بدل کوي د فوکلور عالمان وایي چې تا خیانت وکړي او خیانت د صرف په خپل بنیاد وکړي، هغه شي ته تاوان نه رسېږي، ستا صلاحیت ته تاوان ورسېږي. صحیح دی. کاکړۍ غاړي، څه له کاکړۍ غاړي په کاکړانو کې شروع سوي دي. اوس که په لندن کې جوړه سوم کاکړۍ غاړه، که په کراچۍ کې جوړه سوم کاکړۍ غاړه. که ته وایې چې پښتني غاړي او د پښتو غاړي نو ته خیانت کوې. په غاړو، په نامه او په فوکلوریزم نه کېږي. دا هم زده کوه واسطې راځه. ښه سواتۍ خولۍ موږ وایو. صحیح دی. سواته ګول خولۍ نه ده. نو دا اول خود په سوات کې شروع سوی دی چې خلکو یې دا نوم ورکړی. او اوس که موږ په ژوب کې جوړه کړه، که په بوري کې جوړه کړه، که په لاور کې جوړه کړه، زموږ خلک چی ورته وایي؟ سواتۍ خولۍ. دا نوم بیا له هغه شی نه لرې کېږي. نو دا زده کړه له دې کلاسه چې ستا فوکلور، چې ستا شناخت وګرځي، دا باید بیا له تا سره تړلی وي. د عالم سړي پہچان به دا وي چې هغه نوم به نه خرابوي. ولې که خراب کړي سړی خپله جاهل په معلومیږي، په هغه کار، په هغه سټرکچر باندې هېڅ هم نه کېږي. زه همیشه تاسو ته وایم ځینې شخصیات دونې غټ دي، دونې غټ دي چې ته د هغه په باره کې که هر څه ویل کېږي ځان خرابوي. لکه سړی چې له غره سر وي نو په غره به څه وکړي؟ اوس ځینې خلک خدای پاک داسې جوړ کړي دي که ته هر څومره غټ مضمون، غټ کتاب پر ولیکې، خلاف یې ولیکې چې زه خوشحال بابا که سره منم نه، دا ستا تاوان دی، د خوشحال نه. په دا پوه راستئ. نو تاسو دغه شي ته چورت واستئ، بیا زندگی پر مخ بیاست. دا فوکلور دا رنګه شی دی، دا زموږ شناخت دی. هر شی چې زموږ په علاقه کې شروع سي، که هغه د خوراک وي، که هغه د غوستلو وي، که هغه د استعمالولو وي، که هغه د اوسېدلو وي، چې نوم یې زموږ په علاقه پورې وتړل سو، زموږ شناخت ګرځي، دغه ته فوکلور وایي، د عوامو شناخت وایي. عوام چې دی بیا معلوم نه وي. فوکلور په شعر و ادب کې بیا څه ته وایي؟ هغه شعرونه چې شاعر معلوم نه وي. صحیح دی. د یار غم به په تنها صورت زغممه، دا بېدرد عالم به نه را خبرومه، چې دا اوښکې مې غمازې د فراق دي، زه یې ځکه په ګریوان کې تویومه. یاره ته چې جدایي جدایي وایې، زه خوشحال د دې خبرې توان لرمه. ښکاره خبره ده د خوشحال بابا شعر. سپوږمۍ ستا له خوا راخیږي، سلام ورکه را رسیږي، یو څوک نه دی معلوم. دا ته وایي فوکلور. هغه نه دی فوکلور چې مخکې درته ووایم. د خوشحال شعر فوکلور نه دی. خوشحال معلوم سړی دی، ګرد دنیا یې پېژني. لہذا هغه شعرونه چې شاعر یې نامعلومي، له هندوستانه مې راستون کړې، له ګورستانه به دې څوک راستنوي نه. نو دا شاعر نه دی معلوم، چا ته یې ویلي دي، څه وخت یې ویلي دي، یو شی نه. دغه ته وایي فوکلور. عوامي شاعري، اولسي ادب، شفاهي ادب، دا ټول یو نوم دی. هغه شعرونه چې شاعر یې نامعلومي. نو دا چې ته راټولې، اوس اندازه وکړه څونې خلکو له بځې. کریم عامر یو شاعر دی، بس کور ته ورسه، دروازه ور وټکوه، چای به هم به در وکړي، پر دیوان به هم په لاس درکړي چې وړایه. دا د نیمې ګنټې کار. اوس نو د کریم عامر رنګه 200 کریم عامره ګرځي، له هر یوه سره 10 غاړې دي. اوس یې ته راټولوه، نو څو بیا ټکان له بځې، له څو خلکو سره به ناستې کوې. اوس د سیال صاحب اهمیت در معلوم شو چې سیال صاحب دا ګډ زیار کښلي دي. دغه ته وایي لیجنډز. لیجنډز که ته منې کې نه منې، هغه ستا د هغه په حیثیت هېڅ نه کېږي. که چیرې ته عالم سوې، ژوندی سړی سوې، نو ته بیا پخپله ومنې چې یاره کار خو واقعي دا سړي کړی دی. نو د ده کتابونه چې دي غاړې نومېږي په 1971 کې، دا د چاپ کړی دی اول کتاب یې، دا غاړې راټولې کړي دي، کاکړۍ غاړې. پښتني افکار متلونه دي، بیا په 1971 کې د دغه کتاب یوه میاشت بعد په جولای کې بیا د چاپ کړي دي، متلونه یې راټول کړي، پوره کتاب یې ځینې جوړ کړی. سپېڅلي ګایونه بیا متلونه دي د پښتنو، دا په بل کتاب کې بیا راټول کړي دي. چغیان یې بل کتاب دی 1980 جون کې چاپ شوی و. دا زموږ زنانې چې ودیږي بیا په دغه شپه باندې دا د ورا چې راشي دا بدلي وایي، تاسو به لیدلي.
نو په چغی کوي، ځینې خلک انګی ورته وایي، ځینې خلک چغی ورته وایي. اوس نو دا چغی چې دی دا شعرونه دي، دا ناوکي یې په خپله جوړوي. لا یې له بله چا څخه د واده له مخه تیاري کړي، زده کوي چې زه پلاني کاکو ته ډېره خوابدګي یم، یو چغی را جوړ کړه، دا پلانۍ ترورې ما ته دی بد بد کتل و، دغه بېکاره سړي ته زه دغې ورکم، دغه لالا مو پیسې واخیستې، دغه بابا مو دا سودا وکړه، په بدي کې ورکم. دا یو شی نه پټېږي. دا به ته دغه یې چې ما زنانه په بدۍ کې ورکړه، قسم ده چې د دې شعرونه واورې، د ګرجن لاړګي سسړي زما لیلن په خرابېږي. نو دا معلومه خبر ده چې ګرجن دومره زوړ سوی دی ګزې لاړګي نه درېږي، او د دې لیلن زمانه د ځواني د اوله دا یې ورکړې ده. دا شان نه پټېږي. دا پلار ته شرع کوي، پلار ته به دعا کوي، ها که ښځه یې ورکړې ده دعا یې ورته کوي. نو په چغیانو کې د ښځو هغه پټ اوازونه ګډ موجود دي. اوس که تاسو زموږ د دغې سیمې ښځې معلوموئ چې د هغو څه مزاج دی، نو چغیان وګورئ، کتاب یې پروت دی، انګی وګورئ، بس ختم، هر شی معلوم دی. له لرې به در ښکاره سي چې یاره دا و بابا پلار او داسې خوار سي او دی در په در سي، زه خو د دی و اور ته تسه کم، دی تناره ته د واچوله. دا شروع وي بابا ته ښکنځایي کوي، بابا ته بد وایي، د دې هغه ځای نه یې خوښ. زه خو دی ښه دلته رالوی سوم، نو ته څه له واده یې، ما ته خو واده یوه واره نه خوري. دا څنګه کېږي؟ سیال صاحب دا راټول کړي دي او دا له نرانو سره نسته، دا له ښو سره. اوس د سیال صاحب اندازه درته کېږي؟ هغه سپین سرې زنانې ډول چې تر خوله بېګی نه راوتې، زه به ورته ناست وم، یو چغی به وریاد سو، بیا به مې ولیکي، بیا به ګنټه دې چورت وایي، بیا به مې چغی ولیکي. دا شی چاپ کړي دي. ګرانې ملغلرې بل کتاب دی، پښتني جامې بل کتاب دی، ملي دودونه دا بل کتاب دی. موږ کوم رواجونه لرو، موږ کوم کارونه کوو، په اختر کې څه کوو، په واده کې څه کوو، د زوی په زوکړه څه کوو، د لور په زوکړه سپږمې هم دی نیولي. نو ملي دودونه دا کتاب دی چې موږ کوم رواجونه لرو، کوم خبرې لرو، کوم کار کوو، مرکې څنګه کوو، زو څنګه راځو، څنګه ناستو ولاړه مو څه ده، پټه خوله مو څه ده، خوابدی مو څه دی، غال پر چش کوو، داوا پر چش کوو. دا یې لیکلي. دا ستا تاریخ دی. غورځنګ بل کتاب دی، کاکړۍ په 1903 کې بیا راټولې کړي دي. اول یې غاړې وې، په دا بل کتاب یې بیا نوم یې دی کاکړۍ، بیا یې کاکړۍ غاړې راټولې کړي څه دی، بیا یې سره مرتب کړي دي. او په دې کې بیا بل کمال دا کړی دی چې شخصیات یې راوړي دي. فرض کړه حاجي او فتح خان، حاجي او فتح خان پر سم سړک ولي ګورګیان، د بوري پر چوکو شوري سپین حاجي په رنګ انګوري. حاجي څوک وایي څنګه سړی و، دا به واړستی. زما لیکچر په دې اړه موجود دی، وایه وراست شاه لسیال صاحب دا تېروتنه سوې ده چې حاجي یې کاکړ ښوولی دي، فتح خان یې کاکړ ښوولی دي، دا کاکړان نه و، دا سلیمان خېل. نو په بوري کې انګریزان وځلي وو، بیا د پنجابي ماجد په چوباره کې حاجي مړ کړي او فتح خان یې هغه په لیلام تړه باندې مړ کړي. نو دا په پنجابي ماجد چوباره چې ده، دا نن چې ولاړه ده، دا انګریزانو جوړه کړې ده. شاه انګریزانو جوړه کړې، وارې ټکان پر وکړو، بیا یې بېرته ونړوله، سم یې جوړه. دا څو کاله مخکې چې دا ښایسته دروازه پکې لګېدلې وه، دا د انګریزانو وه. ترینو نومي کتاب یې دی، سخت اختلاف ورسره لرم په نامه کې. ترینو د ونیڅي دپاره څېړلې ده، ونیڅیانو په ترینانو کې چې دي په ارنایي کې پراته دي، د هغو ژبه چې ده، لهجه چې ده، هغه جلا ده. خو سیال صاحب ورغلی دي، پر دا لهجه باندې هم کار کړی. ملي ادب یې بل کتاب دی، مزارات یې بل کتاب دی. زموږ زیارتونه نه دي، خلیزي نیکه دی، ملا خضر نیکه دی، طالب نیکه دی، پلانی صاحب دی، پلانی صاحب. دا یو قبر یو سړی موږ ته راپېژندلی دی. په دنیا کې ټول داسې کوي، ټوله دنیا داسې کوي چې د چا شخصیات مړه وي، د هغو قبرونه، د هغو زیارتونه، د هغو باندې کتابونه لیکل کېږي. په هره ژبه کې دا امکان لري. نو زموږ سیال صاحب هم راولاړ سوی دي، دا کار یې کړی. ښه مزارات د کسې د لمنې پښتو ژورنالیزم یې بل کتاب دی. زموږ په دغه بلوچستان کې د پښتنو په ایریا کې پښتو صحافت څه ټیم شروع سوی، پوره کتاب یې لیکلی، صحافت بیا په پښتو، بیا په دې سیمه کې. اوس چورت پر وواست، اوس بیا پیدا کړي دا شی. دا سړی ګرځېدلی دی، دا ګډ راټول کړي دي چې اول اخبار کالم چا ولیکي، اوله پښتو خبر چا راړه، د کومه ځایه راړه، دا یې چاپ کړی. ښه پښتني نومونه یې بل کتاب دی. موږ څنګه نومان، لونګین څنګه ښایسته نوم دی. پښتانه اکثره قومونه د بوټو نومان دي، سرګړی، زخپیل، اومه، نانګه، شنبې، دا ګرد بوټي دي. ځینې ګلان دي، ځینې بوټي. دا ولې نومان د قومونو داسې، دا سله داسې؟ د دې وجه دا ده چې پخواني پښتانه چې دي دا کوچیان دي، ګډې کوي. دلته پراته دي ګرد اومه ولاړ دي، اومه بټوي پزل، اومان ولاړ دي ګرد. سړی دلته پیدا شو،
بس نوم یې اومد دی. زی بیا تر خراسانه ورسېدی په لارې. اوس رات کیراني ورته وایي، شنبې په پښتو کې ورته وایي. زوی مړو په شپه چې خوشبويي کوي هغه ګل ته پښتانه شنبې وایي. پښتو مترادفات بل کتاب دی په 1940 کې چاپ شوی دی. مترادف ودغه ته وایي چې یوه معنا لري توري. د پښتو لهجې ډېرې دي، قومونه ډېر دي. رود، لوړه، لهاړی، لهړ، نیز، مانده، دا چیشت دا د یوه شي دپاره استعمالیږي. نو سیال صاحب راورسول پوره کتاب یې ځینې جوړ کړ چې باید د یوه توري دپاره په پښتو کې څومره مترادفات موجود دي. دا وګورئ. فولکلوري طب بل کتاب دی. پښتانه په خپله ډاکټران دي له بوټو څخه کار اخلي. بوټي جوړوي، پزن یې له هغه څخه بیمارانو علاجونه کوي. دا طبیبان چې ناست دا د پښتنو په مزاج کښې ادبي څیرې ځینې مخصوص شخصیاتو باندې کتاب لیکلی دی. د کسې د لمنې پښتانه لیکوال زموږ د بلوچستان ټول پښتانه شاعران او لیکوالان په 2 جلده کې د راټول کړي دي. دلته پیدا سوی دا تعلیم دی، دا کار دی، دا شاعري، دا هم 2 جلده لیکلی دي. پښتو او پښتانه په سویلي پښتونخوا کې اول وار شخصیات راوړي دي، خاص شخصیات 2 جلده دي. دویم وار ادارې راوړي دي، کومه اداره څه وخت جوړه سوه، کومه اداره څه وخت جوړه سوه، پښتو اکیډمۍ څه وخت جوړه سوه، دا تنظیم څه وخت جوړ سو. دا وګورئ وار چورت پر وواسطه. دا ډېر ګران کارونه دي، دا د هر چا کار نه دی. فولکلوري سوغات اتڼ غاړې راټولې کړي دي په 1978 کې چاپ شوی. اتڼ څه دي چې موږ کوو، بیا په دغه کې غاړې کوو. دا غاړې نو ډېر د کمال شی، دا به وایو انشاءالله. په دې کې څنګه کار کیږي، انسانان څنګه خپل ایکسپریشنز کوي او د دې مطلب څه دی. دا د پښتنو واحد خاصیت دی، په بل چا کې نسته. نو دغه سړي دا کتاب لیکلی دی. فولکلوري سندرې زموږ خلک عوامي سندرې وایي. دینګل دینګل یې نوم دی، ډېر مسکن یې په دا کښته افضی دی. دینګل ویل لونګه پر ما هم ورندیاري نوم ایښی د زمري دی. شروع دی بیا لونګ یې زدی میړه دغه د دوی غال سره. دا بدلې څه دي، دا له خلکو سره محفوظه دي. عوام واوره دونې بدلې زده دي. دا به ته څنګه راټولوې ماما غږ. اوس خو ډېر ښه دور دی، موبایل ورته ونیسه، ریکارډینګ یې وکړه راوایخ. نو اوس ډېر کار کېدی چې که سړي کاوي. نو سیال صاحب دا پښتني سندرې ګډې راټول کړي. پښتو نکلونه یې کتاب دی، سونی نکلونه دي، دا سیال صاحب ګډ راټول کړي. فولکلوري جواهر بل کتاب دی، د شادۍ بدلې پکښې دي. خو شادي د هغه عامه کې تروریانې شروع دي. خور شادي د هغه عامه کې خور زموږ دی زوم دی دانم راوستلی ده، خو هغه موږ بیا دی ناوکۍ در کړې ده، دواړه سره شروع دا بدلې جوړېږي. دا د پښتو خدمت روان دی. خور شادي، خوره شادي ده، یعنې دا چې دي دا د شادۍ بدلې راټول کړي. اشه دا په نرالو کې نسته، دا په ښځو کې دي. سیال صاحب دا هم پوره کتاب یې جوړ کړ. وار چورت پر دا کارونه نه کېږي. دا د کوچنیانو ادب، د کوچنیانو ژبه 2 کتاب دي. کوچنیان خپله ژبه ده، خپل توري دي. دا چې ته ولیکې جلا شي، دا بدلی بیا خپل ځان ته وایي، خپل بدلی وایي، قسم. سیال صاحب پوره کتابونه ځین جوړ کړي له دواړو خواو څخه. او انګی بل کتاب دی د چغیانو 2م جلد دی چې په 1980 کې چاپ شوی. یوه ته چغی نوم ورکړی دی، یوه ته انګی ورکړی دی. بیا د ځانانو شاعري ده چې د واده منظومه تذکره یې لیکلې ده په شاعري کې. ادبي انځور یې بل کتاب دی، د خاص شخصیاتو باندې غږېدلی دي. ځینې کتابو کې بیا مثلا زموږ په علاقه کې لالیه چغکباڼۍ، چغک به ویله صمد خان اکا چغکباڼۍ. اوس ته د لالیه بایوګرافي به چیرې غواړې؟ سیال صاحب لیکلی ده. د صمد خان اکا بایوګرافي به چیرې غواړې؟ سیال صاحب لیکلی ده. کمال دی که نه دی؟ دا د فن خلک یو نه دی ځای کړی. دا اوس نسته، دا مړي دي. نه صمد خان اکا سته، نه لالیه اکا سته. لیکن موږ چې د سیال صاحب کتابونه وګورو، دا یو شی محفوظه دی. نه لالیه د څه عزیز قریب وي، نه صمد خان عزیز قریب. دا یې د پښتو دپاره کړي چې دا پښتانو په دې سیمه کې خدمت کړی دی. دا یې نوم دی، دا یې ژوند دی، دا یې کارو. بیا که مړه سو خلک بیا یادوي. سنګر یې بل کتاب دی، کاکړي یې بل کتاب دی. غاړې، کاکړۍ او کاکړي، دا 3 کتاب دی. غاړې یو جلد، کاکړۍ 2م جلد. کاکړي بیا لهجه ده. کاکړان ځینې توري داسې ادا کوي چې هغه له بله چا سره نسته. سوګي یم ښځه وایي، نور ټول پښتانه وایي سوی یم ښځې کې. پښتانه ګاپ، کاکړان ګاپ په ګډوي. سوګي یم دغه ته وایي ډیالکټس په انګریزي کې. ډیالکټس به خامخا څېړې، خامخا به کتاب لیکې، ورنه بل سړی نه په پوهېږي. بیا مړه خو ته کې کلام دی.
تکیه کلام دی سراتر سي ورور ته مدول سا مطلب دا شای دی دا خو هر سړی چې په ګای باندې دروغ غړي لا په مجلس کې چورت باندې نو بس بیا په مابین کې دا خالی جګې شي دی دا ورډکې ها مړګای کښنای وي میړه غټ وي مړګای معنا د گزاره کوي وای میړه ته مړګای مه وای دا په موږ کې متل نه دی هغه ډېر غټ میړه دی او تا کښنای وکړي دا داسې دی لکه موږ په انګریزي کې می او مایټ استعمالو که تاسو په انګریزي لږ پوهېږئ اټ می رین ټوډے اټ مایټ رین ټوډے نو موږ به داسې وایو چې دا می چې ده تر مایټ لږ زوروره ده نو میړه چې دی تر مړګي لږ زورور دی ګزاره به کوو آو نو بس اوس که زیاته هر نوم ورکوي نو کاکړي باندې کار کړی دی پوره کتاب دی په لهجه باندې نثري انځور یې بل کتاب دی ترګردو خوندور کتاب چې زما د په 40 کتابو کې خوښ دی او په دې نصاب ګډ دی سبا به وایو انشاءالله هغه دی پخوانی غاړي کمال یې کړی کمال چې ټول کتابونه ورک سي دا یو پاتې سیال صاحب نوم بس خبره ختم هغه غاړي چې اوس ګس خلک په پوهیږي نه هغه غاړي چې ډېر پخوا ویل کېدې هغه غاړي چې دواړه کافیې نه درلودې یو سر یو رنګ و صحیح یو سر بل رنګ و کټا به یو ځای ناست وي ګرده ژو به در جاره دا غاړه ده د کټا پر وینو مه اوره ټکسرئ سې بارانه د کټا پر مې نه راغم لکه جونګۍ وپړېدم کټا شازیای مړ دی د کور سر پړتګو ونیو کټا لما ولاړ څه لک شی ګوټ شاه زمان رالی دنیا د مچ پشا د کټا هم شاه زمان وزن سب په پوهېږي وای پر کټا د مرګ روا وي واورګۍ پر غړې دی دا پخوانی کاکړۍ غاړي دي پخوا غاړي دا رنګ دي سبا به ووایي نورې به درته اسانه کړم چې د دغه تاریخ سره سټرکچر یې زه سبا درښیم مقصد چې دي دا شان چې دي دا به زه تاسو شاته بوزم دا غاړې چې دي دا له رګویده سره برابرې دي دا له اوستا سره برابرې دي پخوا آسماني کتابونه دغه رنګه راتلل د دنیا هر څومره زاړه کتابونه چې ته وګورې د پخوانۍ غاړو رنګونه لري د دې څه مطلب دی چې پخوا خلکو شعرونه جوړول نو یې ګرد دا رنګه جوړول پخوا چې له اسمانه کتابونه راغلي دا رنګه راغلي پخوا چې مذهبي کتابونه موږ ته په لاس راغلي 4000 کاله زوړ د هندوانو رګوید هغه دغه رنګه جوړ دی دغه سرودو کې دي نو دا ډېر کمال کوي په دا پخواني دا یې راټولې کړي دي غوره انځور بل کتاب دی ګنجینه ادب فارسي په فارسي ژبه کتاب لیکلی دی بل کتاب دی زرین انځور چې دی پر شخصیاتو باندې د سیال صاحب بل کتاب دی غرض دا چې د سیال صاحب ډېر ناچاپه کتابونه هم پراته دي او دا وخت ډېر ناجوړه دی مریض دی تر ټولو خاص خبره درته کوم هغه دا ده چې اوس په ژوند باندې د شینزړی یم سوی چا زوی ورمړ کړي ځواني مرګ نو له هغه بعد بس ټیک نه دی د اتیا کلو څخه عمر راوښتی دی یوه د دغه سړي په لایبرري کې 4.5 کتاب ول او 2.5 قلمي نسخې وې دا یې ټولې د افغانستان ګورنمنټ ته د اشرف غني په لاس ورکړي لایبرري یې ټول افغانستان ته ورکړي دا احسان هم په پښتنو کړی دي چې زما لایبرري ضایع نه شي په کابل کې د یو ځای پرته وي او قلمي نسخې هم ټولې ورکړي دا په کروڑه روپۍ لایبرري ده دا یې دغې ورکړي نو دا شانسي دي دا هم خدمت دی اوس که چیرې تاسو د سیال صاحب په اړه پوښتنه کوئ وایه کاست نو بس هغه د ده مزاج دی څه نو یا سیال صاحب په خپله ور بله پوښتنه خو به نه وي د سیال صاحب په اړه